سپینا عمارت اړنګ بدرنګ مشي. دا په لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د ارواښاد ملا در محمد ګوهري ادبي بهیر څلورمه شپنۍ ادبي ناسته او مشاعره ده چې د ګڼو ځایي مسؤلینو سربیره کې د شاوخوا سیمو لسګونه شاعرانو او ګڼو ادب مینوالو ګډون کړی و. ورته مهال د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس د تیر شل کلن اشغال پر وړاندې د شاعرانو او ادیبانو ادبي او کلتوري فعالیتونه د تاریخ نه هېرېدونکې برخه وګڼله او زیاته یې کړه چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو دې ولایت کې د شعر او ادب برخه غوړېدلې ده. او بیا هم تاسې مننه کوو کور رمضان چې موږ بلنه او د موږ دعوت ومنه او ورغلی ملګرو انشاءالله دا بهیر به ژوندی ساتو، وخت به بیا کوو انشاءالله د موږ د شاعرانو به خپل ادبي ذوق دلته پالي. شاعرانو او ترنم کوونکو هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وار وار د هیواد ازادۍ، بیا رغونې، ملي یووالي، جهاد او د اسلامي نظام د ثبات او ملاتړ په اړه شعرونه وویل. چې حق ویني او همیشه حق ته ګوري، څه حق بیني دي زما د حیا سترګې، له حیا نه ورته ځیر کتلی نشم، دغه سترګې دي زما د پیشوا سترګې. که اوس عمر ژوندی وی یا ژوندی وی، شاهد منصور هم ناست وی، شاهد ولی ژوندی وی. وای هر انسان ورته حیران د جنت یو لوی داستان ملا کړی له قرآن څه عجیبه شان بیانو. طالب جان ستا دا ګل زواري قربان شم، تور زلفان سره النګي سترګې ګورګورې، ساعت منقاد د ژوندون له خوند ویستلی، د غربت څپې د څومره زورورې. وای خوندونه ډېر د کومه بیلګه درته وښیمه، دا تورې زلفې سپین پټکي پکې ډېر سور لګوي. ارواښاد ملا در محمد ګوهري د لوګر د برکي برک ولسوالۍ استوګن شاعر او ادیب و چې د اسلامي نظام د پیاوړتیا او د جهاد د ملاتړ په موخه یې ښه او معیاري شاعري کړې ده.